خصوصا دا ویډیو نن د باغچې ډېره د عوامو دپاره کوو یو فیصلې چې دا په نیتونو باندې کیږي د باچا صاحب نیت چې و هغه صفا و د دې کلي دپاره ډېر زیاتې هلې ځلې کولې خیر ښېګړې کارونه یې کول او فنډونه یې راوړل اگر چې دوی سره هغه ټایم کې نه څه عهده وه هېڅ هم ورسره نه وي د مشرانو د ځوانانو د ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې ما سره د زړه نه ډېره زیاته منډه کړې ده. ما سره که تاسو وګورئ نو خپل چم شو، داسې لوړه شوه، ډنډه غاړې شوه، کوخیل چم شو، دیره شوه، ټینکې چم شو، بهزاد خیل چم شو، اتمانځي چم شو. ما له ټولو خپله ډېره حصه مضبوطه کړې وه. یاره جي ګرانه خو وه، اته کسان داسې ولاړو چې تقریبا مونږ کتل نو مونږ ته خو داسې اندازه کېده چې مونږ ته خپل عوام هم وی مونږ هم کتل نو مونږ ته دا لګېده چې کم سے کم 15 کسه مونږ ته داسې ودرولي وو چې لکه ګیر چاپېره ګڼې چې د ده ووټ ترې خراب کړي شي. په جار به یې چغې وهلې چې یاره د ده دې پاس نه شي، دا نور بل دی ورکې بل دی ورکې خو چې دې پاس نه شي. مونږ به انشاءالله د خپل کلي مفاد ته ګورو او ټولو سره به د روربایۍ او د بایچارې په دغه لار باندې به ځو انشاءالله. او انشاءالله مونږ به هغه عمل هغه اخلاق هر څه ساتو چې چرې به ترې چاته تکلیف نه وي، چاته به نقصان نه وي او د دې کلي فایده به وي انشاءالله. بیګا ما دې ملګرو ته وایي چې تاسو ډزې مه کوئ چې چاته ټیس ونه رسي او چاته تکلیف ونه رسي. زمونږ دا ګټه چې دا د ډز نه او دا د ډولکي نه او دا د چغو څورو نه دا ګټه ده. خو بیا هم څه ملګري د هغوی دغه شوق و هغوی وکړې. زه خو لومبی د هغې معذرت کوم که چاته په هغې باندې تکلیف رسېدلي. د جنید د طرف هم زما طرف هم زموږ د ټولو ملګرو طرفه ګوره چې ښه کلاړي په بدل ټیم کې وي که نه اکثر کرکټ کې نو بنده خوښي که د انډیا په ټیم کې وي کلاړي زمونږ ښه تاسو په اعتماد وکړو او انشاءالله چې مطمئن به ټول ملګري او مطمئني زمونږ چې څونه ملګري نو هغوی ټولو به زه هغوی ته دا که هغې مذاق ګڼي او یا هغوی پیغام ګڼي زه هغوی ټولو ته دا وایم چې هغوی به دا یو دعا کوله چې خدای هغه سړی منتخب کړي چې د کلي پکې خیر وي. نو ګوره الله فیصله وکړه ستاسو ټولو یې واورېده او په دې کې د الله او د طرفه د کلي خیر دی چې جنید یې منتخب کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد د خپرونې کلي ولس سره د مردان نیوز پی کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به څنګه چې کتونکو تاسو ته پته ده پرون بلدیاتي الیکشن په خیر خیریت سره سرته ورسېدو. دا وخت په باغچه ډېرې VC1 کې د خپل نو منتخب چیرمن چې کوم زموږ دی هغوی سره ناست یم میا محمد جنید باچا. د ټول نه علاوه هغوی ته په چیرمن منتخب کېدو باندې ډېره زیاته مبارکي ویم او د هغې نه پس په هغوی سره یو څو خبرې اترې کوو نو زموږ سره اوسېږئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چیرمن صاحب ورته ووایو د ټول نه علاوه خو ته ډېره زیاته مبارکي وایو، ډېر زیات خوشحاله یو ځکه دا زموږ هم ډېر زیات خواهش و او تاسو هم یو خپل کمپین چې ډېر ښکلي پازیټیو طریقې سره وکړو، ډېر زیات کارونه مو د دې کلي دپاره کړي دي. څه محسوسوئ چې نن تاسو له خدای پاک کامیابي درکړله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومبی د خپل ټول کلي ډېره شکریا ادا کوم، د مشرانو د ځوانانو د ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې ما سره د زړه نه ډېره زیاته منډه کړې ده. که د هغوی دا منډه محنت نه نو بیا به چرې هم داسې نه وه. نو خبره دا ده چې مونږ دلته کې کارونه محنت کړی دی، دا نه چې نه مو دی کړی مو دی. نو هغې محنت نن دا رنګونه راوړله. خو ما سره که تاسو وګورئ نو خپل چم شو، داسې لوړه شوه، ډنډه غاړې شوه، کوخیل چم شو، دیره شوه، ټینکې چم شو، بهزاد خیل چم شو، اتمانځي چم شو. ما له ټولو خپله ډېره حصه مضبوطه کړې وه. د ټولو زه ډېره غټه شکریا ادا کوم ځکه په ما ټولو ډېر ننګ او غیرت کړی دی.
نو زه د ټولو ډیر زیات شکر گزار یم د دې ټولو په مهنت سره زه نن دلته د چیرمین سیټ ته راورسېدم او ان شاء الله مونږ چې مخکې څنګه کارونه کړي دي نو زه ان شاء الله په دغه عزم باندې یم چې زه به د دې نه بعدم ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې د خپل کلي دپاره ډیر زیات کارونه ډیر زیات مهنت چې دلته فنډونه راشي زمونږ د کلي د ترقۍ په مخ ګامزن شي ځکه چې مخکې هیڅ کارونه دلته داسې څه نه وو شوي کله نه چې مونږ دې ته راغلو او دلته کې مو مثال یو پارټي جاین کړه د خپل کلي د مفاد دپاره مونږ منډه تړه هر څیز کوو ځکه چې زمونږ د کلي مفاد نی نو بیا به مونږ څه کوو خبره دا ده چې مونږ به ان شاء الله د خپل کلي مفاد ته ګورو او ټولو سره به بایچارې په دغه لار باندې به ځو ان شاء الله او ان شاء الله مونږ به هغه عمل هغه اخلاق هر څه ساتو چې چرې به چاته تکلیف نه وي چاته به نقصان نه وي او د دې کلي فایده به وي ان شاء الله بالکل جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده خصوصا دا ویډیو نن د باغچې د عوامو د پاره کوي نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې فیصلې چې د پنیتونو باندې کیږي د باچا صاحب نیت چې هغه صفاو د دې کلی د پاره ډیر زیات هلې ځلې کولې خیر ښېګړې کارونه یې کول او فنډونه یې راوړل اگر چې دې سره هغه ټایم کې نه څه عهده وه هېڅ هم ورسره نه وي خو بیا به هم مینت به یې کوه زاري به یې کوله ایم این ایس ته ایم پی ایس ته او هغه فنډونه د دې کلي لپاره ښه پروجیکټونه یې راوړل او په هغې باندې ډېر شي پکې لکه سر ته هم ورسېدل او څه په پایپ لاین کې دي نو هغه به هم انشاءالله سر ته رسي دا لکه یو دا کامیابي چې کوم تاسو ته میلاو شوه ډېر زیات ټف کمپټیشن یو ستاسو ډېر زیات لکه په دې خپل کلي کې په دې خپل چم کې تقریبا څه 8 کینډیډیټ چې ولاړ یو نو ډېره زیاته ګرانه وه یره جی ګرانه خو وا اته کسان داسې ولاړو چې تقریبا مونږ کتل نو مونږ ته خو داسې اندازه کېده چې مونږ ته خپل عوام هم وی مونږ هم کتل نو مونږ ته دا لګېده چې کم سے کم 15 کسه مونږ ته داسې ودرولي وو چې لکه ګیر چاپېره ګنې چې د ده ووټ ترې خراب کړی شي ټوټلي مونږ ته داسې ودرولي وو چې د ده ووټ ترې خراب کړی شي بلکې په جار به چغې وهلې چې یاره د ده دې د پاس نشي دا نور بل دی ورکې بل دی ورکې خو چې دې پاس نشي خو خبره دا ده چې وی رب ته منظوره نه وي پیر بابا به څوکي زمونږ رب ته منظوره وه او زمونږ نیتونه صفا و انشاءالله مونږ چې وګوره دې کلي کې ډېر کارونه کړي دي مونږ د عاطف خان نه ډېر فنډونه راوړي دي ډېر زیات کارونه شکر دی شوي هم دي کم چې سر ته رسیدلی دي خو سر ته ورسېدل کم چې نیمګړی پاتې دي ابه انشاءالله سر ته رسي او بل خبره دا ده چې دې اتو واړو کې چې دا زمونږ نوم راغی د چیرمین نو خبره دا ده چې دا الله تعالی یو فیصله کړې وه ځکه چې مونږ خپل مهنت کو او د زړه نه اخلاص نه لګیاو نو په مونږ باندې خپل کلي ټول ډېر ننګ او غیرت کړی دی او انشاءالله مونږ به ډېر ښه کردار ادا کوو انشاءالله ډېره زیاته مننه باچا صاحب ډېره غټه ذمهواري په اوږو باندې راغلې ده او بس خپل همت او حوصله چې دا ورته یو په دوه کې او دا وخت موږ سره علي رحمان بایو هم ناست دی دی هم ډېر زیات ستړي دي په دې کامیابۍ کې تر دې ځای پورې په راتلو کې ډېر زیاتې هلې ځلې دي کړي دي ډېر محنت یې کړی ستړي کړي دي نو دې سره هم یو څو خبرې اترې کوو چې په دې موقع دې څه احساسات او جذبات دي السلام علیکم نوید بھائی ستا ډېره مهرباني چې تا ټایم ویستو بل جنید بھائی خو تاسو سره خبرې وکړې تفصیلا یې وکړې خو زه یو پیغام ورکوم چې څونه زمونږ ملګري دي څونه زمونږ برخلاف ملګري دي زه هغوی له دا پیغام ورکوم چې په خندا خوشحالۍ باندې ژوند تېروئ دا یو مقابله وه ریسو څنګه چې ګیم دا ختم شو د کلي خلکو فیصله وکړه چې څوک به مشر وي څوک به کشر وي امیدونه د هر چا وي او الله د ټول ملګري خوشحاله کړي 2 ورځې ژوند دی په خندا خوشحالۍ چې تېر شو نو بهترین دی بیګا دا ملګري راغونډ شو چې کله دغه راغې کله چې ګټه راله د دې فیصلې الله مخکې نه کړي د انسانانو صرف هغه نیتونه پې ګوري دا فیصله الله د مخکې نه کړې وه د رزق فیصلې د عزت فیصلې د مشرۍ کشرۍ فیصلې الله مخکې نه کړي او فیصله الله مخکې نه کړې وه بیګا ما دې ملګرو ته وایي چې تاسو ډزې مه کوئ چې چاته ټیس ونه رسي او چاته تکلیف ونه رسي زمونږ دا ګټه چې دا د ډز نه او دا د ډولکي نه او دا د چغو او څورو نه دا غټه ده خو بیا هم څه ملګري د هغوی دغه شوق و هغوی وکړې زه غواړم بیا د هغې معذرت کوم که چاته په هغې باندې تکلیف رسېدلي د جنید د طرف هم زما طرف هم زموږ د ټولو ملګرو طرفه بل په الیکشن کمپین کې که دا څوک ملګري چې هغوی ته تکلیف رسېدلي زموږ د خبرو نه نو دا چونکې ریسو او موږ ته چې لګي کم ځای کې ما ته به لګېده زما ټیکټکس به دا و چې یو سړي موږ ټارګېټ کړي یو په غلطه طریقه باندې
نو هغه شیز به خامخا ډاج کولو چې هغه ډاج نه کړي نو بیا خامخا ستا نقصان کېږي او موږ ته به لګېدم چې دې ځای کې موږ ټیک یو. دې نه علاوه زمونږ چې څونه ملګري نو هغوی ټولو به زه هغوی ته دا که هغې مذاق ګڼي او یا هغوی پیغام ګڼي زه هغوی ټولو ته دا وایم چې هغوی به دا یو دعا کوله چې خدای هغه سړی منتخب کړي چې د کلي پکې خیر وي. نو ګوره الله فیصله وکړه ستاسو ټولو یې واورېده او په دې کې د الله او د طرفه د کلي خیر دی چې جنید منتخب کو او دا فیصله د الله طرفه ده دا ټول قبوله کې او عزت او ذلت چې کوم دی دا نه څوک چاله ورکولی شي نه خرابولی شي دا د رب په لاسو کې دی. الله عزتونه هم ورکي صحتونه هم ورکي ذلتونه هم ورکي چې الله څنګه وغواړي او زړونه چې کوم دی غټ کې زمونږ ټول لوڼه دي ټولو ته د عام معافی اعلان دی زمونږ د طرفه که هغې مونږ نه معاف کړي دا د هغې نیت دی چې څونه ملګري دي که داسې یو خبرې مونږ داسې معافي نه غواړو چې د چا د زور نه معافي غواړو خو چونکې زمونږ کلی دی مونږ د کلي کې فساد نه غواړو شر نه غواړو په دې کلي کې مونږ امن غواړو مونږ دا کلي ټیک کول غواړو. بل دغه کار دی ترقیاتي کار دی نو ترقیاتي کار به انشاءالله کیږي. تاسو لیدلی دی ګوره چې ښه کلاړي په بدل ټیم کې وي که نه اکثر کرکټ کې نو بنده خوښي که د انډیا په ټیم کې وي کلاړي زمونږ ښه تاسو په اعتماد وکړو او انشاءالله چې مطمئن وي ټول ملګري او مطمئني او خصوصي زمونږ چې څونه ملګري دي انورداد کاکا دی دیره اکرام کاکا دی د پورې چم چې زمونږ د اکوخیلو څونه ملګري دي زمونږ چې څونه ملګري د عثمانزو چم دي غلام رحمانی کاکا دی شو میراتاب کاکا دی شو د ټینکې چم روزی خان کاکا دی دې نه علاوه چې کم ملګري کیری نو هغه پورې چم دا چې کم ډیرکې کې خلک کوسي داغي او د نورو ملګرو ډیره مهرباني ډیره مننه او دا ګټه د جنید نه ده دا ګټه د هغې ده دا به هغې ته احساس کېږي چې مخکې ځي دا د ټولو ګټه ده او زما طرف په دغه خبرې وې او ډیره مهرباني نوید بھائی ډیره زیاته مننه د علي بھائی او جنید بھائی خبرې تاسو واورېدلې او ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړلې زموږ هم دا امید دی چې دوی به د کلي دپاره چې څومره دي پروجیکټ او سکیمونه کم روان دي پایپ لاین کې نو هغه به انشاءالله په ښه طریقې سر ته رسي او د هغې په یو په دوه به په را روان وختونو کې کم چې د دې ټینور دی په هغې کې به انشاءالله نور هم کوي چې څوک هم محرومه پاتې نه شي د چا هم که هغه لارې کوڅې دي که هغه داسې میګا پروجیکټس دي هغه به تاسو وقتاً فوقتاً د دې په جلسو کې اورېدلي د هغې د دې اعلانات کړي دي نو انشاءالله هغه ټول به سر ته رسوي چونکې د نیت صفا نو دې ته خدای پاک کامیابي ورکړله امید ساتو چې دا کامیابي یوازې د دې کامیابي نه دا زموږ د ټول کلي لپاره کامیابي ده او د باغچې ډېر عوام چې کم دې ټایم کې زموږ کتونکي کم دا ویډیو ګوري نو دا میسج چې کم دی دا چونکې یو پازیټیو میسج و نو دا زیات نه زیات شیر کړئ چې ټول خلکو ته دا پیغام ورسي همدې سره خپله خپرونه سرته رسوم د نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم د الله په امان